نن به زموږ خبرونه په څلورو حصو کې به وي. د افغانستان او د پاکستان په فرضي کرښه د ډیورنډ په کرښه د لالپورې په سیمه کې جنگ روان دی. جنوبي وزیرستان کې د رزمک، مکین او لدا په سیمو باندې بمبارد کړی دی. بلوڅو وسلوالو برید کړی دی. 4 تنه د اف سی عسکري وژل. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو. اوریدونکو ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن به زموږ خبرونه په څلورو حصو کې به وي. یو دا چې د ټي ټي پي د خوا نه اعلامیه صادره شوې ده د هغه موقف چې پاکستان په ملګرو ملتونو کې نیولی دی. دویم د افغانستان او د پاکستان په فرضي کرښه د ډیورنډ په کرښه د لالپورې په سیمه کې جنگ روان دی. دا دی چې پاکستان فوز نور لاره نه ده پیدا کړې، اوس په مظلومو خلکو بمبارد شروع کړی. شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د بمبارد لاندې دی. دریم خبرونه به د بلوچستان نه لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کړو. او څلورم د خیبر پښتونخوا د جهادي سیمې نه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. نو دا په څلورو حصو کې دا زموږ نن دا پروګرام دی. د دوستانو پښتنو ته به سبا ته بیا خاصه برنامه هغه ته به ځوابونه ورکړو. نن به دا موضوع هم دې ته مختص کړو. ټي ټي پي په خپل اعلامیه کې دا ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د شورای امنیت په دایته چې منیر اکرم د پاکستان لاسپوڅي حکومت استازي کوم تورونه په افغانستان لګولي دي، دی دا ویلي چې دا بې اساسه بې بنیاده تورونه دي، دا هیڅ د حقیقت سره ربط نه لري. منګه د افغانستان نه بلکې د خپل د سیمې نه، خپل د خلکو د منځ نه د پاکستان د پوځ په مقابل کې جنګیږو او زمونږ خلک زمونږ ترڅنګ ولاړ دي او منګه د خلکو په مټ باندې خپل د وطن د ازادۍ لپاره لګیو، خپل مبارزه کوو. دا جګړه زمونږ چې ده دا د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره ده، د پنجاب د ازادۍ نه، د پنجاب د غلامۍ نه. او په دغه لپاره د دې د خبرې چې دی دا تهمت دی محض د بدنامولو لپاره. منګه د افغانستان نه بلکې د پاکستان د پاکستان اردو په مقابل کې جنگیږو. نو د دې د خبرې دا کړي چې دا د پاکستان د پوځ د استخباراتو تبلیغات دي په نړۍ کې مجاهدین او اسلامي امارت بدنامي او د دنه ذاتی ګټي اوچتي. دویم دغه دوی چې رد کړی دی په دې اعلامیه کې هغه دا دی چې اول ورځ د امریکای سفارت په اسلام آباد کې ویلو چې امریکایان یا څوک چې امریکایي پاسپورت لري هغه د فیصل مسجد سیمې ته نه ځي، هلته ورته خطر دی. او یو عکس خپور کړی چې په هغې کې د ټي ټي پي د بیرغ دغه پکې او داسې ښودل چې دلته د دې یعنی ترهګر دی سیمه کې دی او دا خطر دی. نو دی دا کړی دی چې په دغه عکس سره او دغه سره زموږ کوم هیڅ اړیکه نشته دی او موږ زموږ د خوانه مساجد او مقدسه ځایونه دا ټول په امن کې دي او موږ دلته کوم چا باندې حمله نه کوو او دغه نه په حساب داسې یو ناوړه ګټه نه اوچتو. فلهذا خلک د دې پروپاګاندا پسې نه ځي، هلته چاته کم خطر نشته او نه هلته موږ په چاته کم ستونزه جوړو. نو دا خبر هغه رد کړې ده، ویلي چې په امریکا د بدنامۍ لپاره دا هم یو پروپاګاندا دی چې د مجاهدینو په خلاف کې یو ته د ترهګر لفظ استعمالي. موږ ترهګري عملیات نه بلکې جهادي او د ازادي بخونکي خپلواکۍ جنگ دی چې روان دی او دې ته به ادامه ورکو. دویم دغه دا دی چې د پرون رئیس دی بیگان تر ناوخته نه چې یو جګړه شروع شوې ده په لالپورې سیمه کې چې د افغانستان او د پاکستان د ډیورنډ کرښه باندې فرضي کرښه باندې نږدې سرحد دی. هلته د افغانستان د اردو خپل د ټانک لپاره کنده کنله چې دا ټانک پکې په ځای کې دا کې په دغه وخت کې چې دی دا کنده کنله پاکستاني پوځ په دې باندې وار کړی دی او بالمقابل حمله د اسلامي امارت د مجاهدینو د خوانه هم شوې ده د فوز له خوانه او د هغې دوه پوستې د اور لاندې نیولې دي او جګړه تر اوسه پورې دوام لري، یعنی کوم نتیجې ته نه دی رسیدلی. دریم خبر دا دی چې د
پاکستان پوز د مجاهدینو په مقابل کې په عملیاتو کې خپل د ناکامۍ نه پس داسې یو دغې ته مخه راوړې ده چې د جهازونو په ذریعه باندې په خلکو باندې حمله کړې ده، په ملکی او عوامو خلکو باندې، او په شمالي وزیرستان کې د میرعلي، میرانشاه او وانا په سیمه باندې بمبارد کړی چې د دې په نتیجه کې په سلهاو تنه شهیدان شوي دي او په لسګونه کورونه وران شوي دي او ماشومان او زنانه پکې په شهادت رسول شوي دي او دغه ظلم او بربریت د پاکستان پنجاب پوز کړی دی او په دې د شهیدانو په وینې دی لاسونه سره دي. د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې په زنګار په سیمه کې په یو مزي کې چې په 15 کور وران کړی دي، په یو کور کې 4 ماشومان او یو بچی دا په جسدونه د خاورې نه راایستل شوي دي. په بل سیمه کې د جمال الله په نامه باندې په وطن په کور چې بمبارد شوی دی، د هغې 4 بچیان غټ 3 وړه بچیانی او یو زنانه په شهادت رسیدلی. دا د نمونې په تور یعنی په یو کور کې یو ځکه دا رقم ته الته 15 تنه دلته 8 تنه دا رقم ته وی چې د مړو تعداد د 100 تنو نه زیات دی او دغه بمبارد په دغه ټولو سیمه باندې شوی دی او حتی دغه تیاری د افغانستان سیمې تم راوختي دي، دلته هم ګرځنده د حرکت کړی دی او بیرته تللی دي، خو په افغانستان کې بمبارد نه دی کړی ځکه داسې خبرونه راغلي چې په برمل باندې دوباره بمبارد کړی، خو هغه خبر بیا رد شو، ویل چې په برمل باندې بمبارد نه دی شوی، خو دی همداسې هوایي او گردش نظامی کړی دی او بیرته تللی دي. خو د افغانستان اردو کې دغه توانایي او دغه وسله ورسره نه وه چې دا جاس چې راځي دا وولي او لاندې وغورځوي چې دا دوباره د افغانستان د فضایي حدودو ته را نشي. موږ اسلامي امارت ته بار بار همدا وایو چې ځانونه جوړ کړئ، په دغه تنه په دغې خبرو باندې دغه نه کیږي چې تاسو د ساينس مبا کوئ او علم ته شا کوئ او بس مدرسو ته زور ورکوي، په دې باندې افغانستان نجات نه پیدا کوي، دښمن در باندې قوي دی، راځي د مدرسو سره مالوزوي، نه به د پګړۍ پاتې شو نه به د ګیره پاتې شي، هر څه به درته تباه کړي. راځو د بلوچستان په سیمه کې د نن خبرونه لرو. په بلوچستان په پنجګور ماند سیمه او 8 تنه نورې ورته ژوبل کړي دي. دا د بلوچستان په پنجګور ماند سیمه کې شوی دی. همدارنګه د کوټې په ښار بروري علاقه کرانی چک پوسټ باندې نامعلومو کسانو 4 لاسي بمونه غورځولي دي چې مرګ ژوبله اړولې ده، په خپله تښتېدلي دي. همدارنګه په بلوچستان کې آواران او مالار فوجي کمپونو باندې درانه جګړه اوس هم روانه ده، د مرګ ژوبلې نتایج نه لاسته نه دي راغلي، کله چې هغه لاسته راشي ستاسو حضور ته به وړاندې کړو. اوس راځم د خیبر پښتونخوا متعلق راپورونو ته. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په نظامی پوستې باندې چې الته نظامی مورچه وه حمله شوې ده او الته فوزیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولایت بنو فتحخیل پولیس پوستې باندې حمله شوې ده، 2 پولیس اهلکار وژل شوي دي او 3 نور ټپیان کړلی شوي دي. همدارنګې پرون ولایت خیبر ولسوالي باړې د تیرا سیمه کې د نظامی پوستې باندې حمله شوې ده چې دا د بوټان په سیمه کې وو او د دغه جنگ چې د شپې د خوانه دوام درلوده، کافي کسان پکې وژل شوي دي او ډېر زیات زخمیان په منطقه کې پاتې دي. همدارنګې په پرون 14 فبروري ولایت سویلي وزیرستان د ولسوالي شکی او تانه شکی باندې حمله شوې ده، یو پولیس پکې وژل شوی دی او یو تعداد نورې زخمیان دي او د 3 تنو زخمیانو حالت ډېر تشویشناک ښودل شوی دی. یوه نظامی کامره ویجاړه شوې ده او یو د پولیسو موټر هم ویجاړ کړلی شوی دی او د کاره ولوېدلی دی. همدارنګې د 14 فبروري پرون ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي تیارزی د کاروان منځي ګیټ په سیمه کې
مجاهدینو حمله کړې ده، 2 عسکري وژلي دي. او په همدغه سیمه کې یعنی د کاروان منځي ګیټ سیمه کې 3 مختلفې نورې حملې هم شوي دي چې د هغې په نتیجه کې 1 عسکر وژل شوی دی او نور تعداد زخمیان دي. او همچنان د همدغې کاروان منځي ګیټ په نږدې په ځنګلي ساحه کې هلته کومه پوسته په ځنګل کې وه، په هغه باندې هم حمله شوې ده. ډېر کسان یې پکې وژلي او مړه کړي دي. یعنې په دغه یو سیمه کې کم از کم 15 مختلفې حملې شوي دي. همدارنګې 18 فبروري ولایت سویلي وزیرستان ولسوالي شکتوی زاګاړ بجلی نری سیمه کې د دراسکو په ذریعه حمله شوې ده. یو فوجي افسر وژل شوی دی. او دوهم برید په همدغه ولسوالۍ اړوند د بنګشخیلو په کلا باندې شوی دی چې هغه هم د دراسکوف په وسیله او 1 عسکر دلته هم وژل شوی دی. 18 فبروري درې اسماعیل خان ولسوالي کلاچې او لونی پولس سیمه کې د پوز په کاروان باندې چې کوم یو تابع شوی بمو هغه چاودنه کړې ده. زغروال موټر ورته خراب کړی، یو ټانک یې ویجاړ کړی دی. 2 تن عسکر چې په دې ټانک کې سپارو هغه د منځه تللي وژل شوي دي او نور عسکر چې دوی په شاوخوا ورسره هغه زخمیان کړلی شوي دي. او مجاهدینو دا ویلي دي چې دغه حمله چې موږ نن کړې ده چې د ټانکو عسکرو او دا پکې وژلي، دا موږ د ثاقب ګنډاپور چې والي د دې سیمې و د هغې د شهادت په دغې کې موږ دا عملیات کړي دي او د هغې غچ مو اخیستی دی. همدارنګې 18 فبروري ولایت کرمې ولسوالي ډوګر د تور غر کلي په سیمه کې مجاهدینو د TIA د راپور په اساس باندې یو جاسوس عبداللطیف ولد سید کمال نیولو او محفوظ دي ته وړو. هلته تحقیقات نه کړي دي. پس له اقرار نه او عفو غوښتلې نه د مشرانو په وساطت سره خوشي کړلی شوی په دې شرط چې بیرته به دښمن سره نه ځي او هغوی سره به همکاري نه کوي. او همدارنګې په همدغه سیمه کې مجاهدینو د FC په ځواک باندې بشپړه توګه حمله کړې ده او په دغه حمله کې د دوی وسایل ویجاړ کړلی شوي دي او ډېر کسان پکې زخمیان دي. 18 فبروري درې اسماعیل خان قلاچې ولسوالۍ کې مجاهدینو بمي برید کړی دی چې پوځي وسایل او دای ویجاړ کړي دي او د کارۍ ویستلي دي. دا و د نن ورځې خبرونه او بالخصوص د افغانستان او د پاکستان په سرحدي پوله باندې جګړه او د افغانستان ناتواني چې نشي کولای د پاکستان جهازونه وولي او دغه بار موږ اسلامي امارات وایي چې دغه توانایي دی باید پیدا کړي چې د پاکستان جهاز باید نور دی خواته رانشي. او په عین حال کې د پاکستان د ظلم او بربریت چې د مظلومو پښتنو باندې بمبارد کوي، اوس باید پښتانه را بیداره شي، خپل د ازادۍ لپاره باید ودرېږي او د مجاهدینو مټ ونیسي تر څو پاکستان د دغه ظلم او بربریت نه پښتانه نور راووځي. نو نړۍ باید دا ټول وګوري، د دې راپورونه باید نړۍ ته ورسول شي او همدارنګې چې پاکستان په افغانستان تهمت وي د تهمتونو ځواب باید ورکړلی شي، لکه څنګه چې مجاهدینو اعلامیه ورکړه چې موږ د پاکستان نه بلکې د افغانستان نه بلکې خپله پاکستان نه په پوځیانو حمله کوو او دا تهمت دی چې افغانستان باندې ویل کیږي. نو په دې بابت کې باید موږ اسلامي امارات خپله هم دنده انجام کړي. دا راپورونه باید شورای امنیت دې ته ورکړي چې په دې کې د افغانستان لاس نشته دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.